محترمو منگا ټول ډیر خوش قسمت یو الله پاک موږ له بشمیر نعمتونه راکړي دي الله پاک په ټول کائنات کې موږ انسانان پیدا کړو الحمدلله او بیا د انسانیت په دایره کې چې څوک د کامیابی دعوه کوي په هغې کې صرف مسلمان کامیاب دی الحمدلله الله پاک موږ ته د ایمان دولت هغه نصیب کړی دی او بیا د ایمان په دایره کې چې څوک دعوی کوي نو ډېرې فرقې دي خو الحمدلله زموږ ستاسو تعلق د اهل سنت والجماعت حنفی دیوبندی گلستان سره دی شکر الحمدلله ټیم مختصر دی تفصیلی بیانونه په علماء کرام هغه فرمایي الله جل جلاله د اسلام سره عظیم سعادت زموږ نصیب کړی دی زه عوام ورونو ته څو خبرې کول غواړم علما طلبا په دې خبره پوه دي کله کله موږ بهر ملکونو ته لاړ شو نو بیا موږ یو غیر مسلم هغه موږ سیټسفاید کولی نشو هغه موږ مطمئن کولی نشو زما مشران ورونو کې ورور منګلا کې کسینو هغه امریکې ته تلو حکومت د وابډې د طرف نه ټریننګ لګلو هغه به خلک براتل چې موږ لږ مطمئن کې موږ ایمان وروړو خو چونکه علم بنو د دې وجه نه باغی هغې نشو مطمئن کولی زموږ بل یو ملګری دی اکثر ملګري چې راځي تاسو به لیدي وي الحمدلله 174 کسان الله پاک هغه سره مسلمانان کړي دي کم از کم زما محترمو ارده کې چې یو کو اسکول کې ہو کو کالج کې ہو کو بل فیلڈ کې ہو تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پچولو بس ایک سخن بند ہے عاجز کی رہی یاد اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بولو کله چې په روس کې د الله جل جلاله د وجود نه د انکار نظریه خوره شوه او د دې دعوت شروع شو چې الله پاک نشته استغفر الله خبره ډېره ضروري ده نو په مصر کې یو مشترکه اجلاس شو او هغه اجلاس کې هر هغه نظریه والا خلق راجم شو کو نور نظریه هر څنګه وا خو چې داغي عقیده داوه چې الله پاک شته دی کو عقیده الله پاک وجود په نوم د الله یا په نوم د خدا یا په نوم د ګاډ باندې یا په نور هر نومونو باندې چې عقیده الله پاک د وجود قائلو نو هغه خلق را جمع کړي شو یو مشترکه یو کامن اجلاس شو چې د دې وروسته دې نظریې د دې سوچ به مقابله پکاري مرګري لږ ماته ګوره هغه سر مرګري طلبا خصوصا دی خوا ګوره اجلاس کې یهود مو عیسایان مو مسلمانان مو نور قومونه مو هغه اجلاس کې دا خبره وشوه چې اول خو دا اجلاس کو په دې مصر کې خو اول یو صدر پکار دی چې داغه په صدارت کې مونږ دا اجلاس شروع کو داغه په مشره کې ختم کو د یو کس انتخاب شو څنګه چې زمونږ دا مبارک تقریب د مشرانو په سرپرستی او صدارت کې شروع دی اجلاس شروع شو صدر اجلاس دا خبره وکړه چې دا تاسو را جمع شوي خلک خو په خپل منځ کې په نظریاتو کې اختلاف لرئ خو که نن نه وي نو سبا به جدا کېږي که سبا نه وي بل ورځ به جدا کېږي راځئ چې اول په خپلو کې یو فیصله وکړو چې موږ پې روسیانو ته جواب ورکولی شو وی ډېره ښه ده دا خو ښکلې خبره ده لومبي سوال د اجلاس صدر دا وکړو چې تاسو څوک یهود یې د موسی علیه السلام ځان پیروکار ګڼئ څوک عیسایان یې د عیسی علیه السلام پیروکار ځان ګڼئ څوک مسلمانان یې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروکار ځان ګڼئ نو اول خو تاسو دا فیصله وکړئ چې په تاسو ټولو کې په ټولو قومونو کې ټولو قومونو ته چې الله پاک کوم پیغمبران را لېږلي دي نو په هغې کې بین الاقوامی پیغمبر کم یو دی
عالمگیر پیغمبر کم یو دے انٹرنیشنل پیغمبر کم یو دے اول سوال زمونږ دا دی چې په دې مونږ متفق شو د هغې نه وروسته بړوان دي ځو د خبرې ته سوچ کوئ هغه صدر جلسه صدر اجلاس یهودو ته ووې چې تاسو د تورات شریف په تعلیماتو کې دا خبره مخې ته راولئ موسی علیہ السلام دا ویلی دی چې زه عالمگیر پیغمبر یم وی نه صرف دی ویلی دی چې زه بني اسرائیلو ته پیغمبر را لېږلی شوی بس وی ستاسو خبره خو ختمه شو موسی علیہ السلام عالمگیر پیغمبر هغه نه دی بیا د عیسایانو نه تپوس وکړو چې تاسو انجیل لوقا یوحنا متی مرقس بلکہ دی وقت کی اگے تا بائبل وی کتابوں کا کتاب دا خدای کتاب دا کتابونو نا جوڑ نوی او تقریباً 24,000 ایڈیشنو تا دی وقت کی دا بائبل اگا چپی رسیدل دا خود اگا مشہور سلور اناجیل چکم دی نو تاسو سون عیسائیان دلتا موجود یہ کہ آگا دا کیتلک فرقے سر تعلق لرے کو دا پروٹسٹنٹ فرقے سر تعلق لرے نو تاسو دا انجیل نا یو حوالہ دا سے پیش کے عیسیٰ علیہ السلام بیلی جز عالمگیر پیغمبر اگی وطین عیسیٰ علیہ السلام دا ندی بیلی جز عالمگیر پیغمبر بلکہ پا انجیل یوحنا کی دی چی دا کنانی قبیلے یو زنانا عیسیٰ علیہ السلام ترالا چی ما تا سفید راکا اگی وطوینا زد تاسو تا نیم را لگلی شوی زو بنی اسرائیلو ترا لگلی شوی اگی تاویب تاسو بس خبر ختمہ بیوی مسلمان عالم دی ادریگی تو یو دلیل دا سے پیش کول شے کہ دا مسلمانانو پیغمبر عالمگیر پیغمبری وی آو سنگا چی اللہ پاک رب الناس دے نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دے او کافتا للناس دے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا خبر ختم قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا نور انبیاء نبوت اور رسالت دا عرضی دے او دا پیغمبر علیہ السلام نبوت اور رسالت ذاتی دے نور انبیاء تا چی نبوت اور رسالت ملو دے آغا پا برکت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرص پخپل باندی وجود نوی ترسوئے جا تعلق دا ذات سر نی راغلے دیوال کلم پریوت رنگ بہو سر اپرو دی چی دیوال نیوی رنگ منگ سر نشو ورکولے بس ویدہ خبر خو پیسلہ شوا کہ پتاسو طول قومونو کے عالمگیر پیغمبر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف دے امامرونو تا دے دلیل دزدکل دا پارا دا خبر کم دویم سوال آغا صدر اجلاس داو کو چھے ہر پیغمبر لا اللہ پاک معجزے ورکلی دی او گزر تاسو تویم چھے ہر پیروکار دی دخپل پیغمبر طول معجزے آغا خکار کی یا دی آغا ذکر کی نو دا ستاسو پوس کی ندا خو صرف دا سے اوکے چی دخپل پیغمبر یو معجزہ آغا خکار کے نو معجزہ خوی عاجز کون کی شیطا او دا خو فیل دا اللہ وی واقعی کی پلاس دا پیغمبر باندے یہود تیوی جتاسو دا موسیٰ علیہ السلام یو معجزہ خکار کے نو دا موسیٰ علیہ السلام معجزے او دین آگا خو موسمی گلونو صدا بہار نو آگا خو دخپل وقت سر ختم شوی دی یہود معجزہ پیش نکلے شوا بے عیسیانو تووی دا عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات آگا وقتیو موسمی گلونو صدا بہار نو عقیم دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش نکلے شوا مسلمان عالم دوے ادرے گا تاثر دخپل پیغمبر دا حقانیت پا وجود دا دلیل پا شکل کے معجزہ پیش کول اغشتہ دے مسلمان عالم ادرے او قرآن کریم اچت کا قرآن کریم دری حیثیت لری کلام اللہ دے کتاب اللہ دے او دا نبی علیہ السلام معجزہ دا نبی علیہ السلام معجزی بیا دری قسم دی
د ټولو نه لویه معجزه قرآن کریم دی دویمه معجزه سیرت طیبه دی دریمه معجزه هغه ده چې هغه بې شمېره دي چې کله پیغمبر اسلام سپوږمۍ ته اشاره کوي دوه ټوکړي کېږي کله د نبي اسلام د ګوتو مبارکو نه د اوبو چینې روانېږي مولانا محمد ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه فرمایي چې دغه معجزې د شمار نه بهر دي خو په دې ټولو معجزو کې د ټولو نه لویه معجزه قرآن کریم دی وی دا د نبی علیہ السلام معجزه ده ما پیش کړه کو تاسې مقابله کولی شئ نو را میدان ته شئ نو د معجزې د قیامته پورې څوک مقابله نشي کولی د ایجاد توړ وي لیکن د معجزې توړ نه وي نو قرآن کریم خو دا اعلان چې مخکې کړی دی چې قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن د ټول قرآن مقابلې چلل فأتوا بعشر سور د لسو سورتونو بیا په مدنی سورت سورہ بقرہ کې فأتوا بسورة من مثله اے بسورة قصیرة او بیا په سورہ یونس مکی سورت کې فأتوا بسورة مثله یو رکوټی سورت د 114 سورتونو نه او سلورم چیلنج قرآن کریم کی 84,000 کلمات تھی نو 83,999 میں تماف فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ان كانوا صادقین صرف د یوې خبرې مقابله وکړي خو د لبید غوندې شاعر سوی ما هذا قول البشر بس وی دا خبر هم حل شوه چې په دنیا کې دی وخت کې د چا معجزه پاتې ده هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی څنګه نبوت چې د چا پاتې دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی دریم سوال دا دی چې تاسو د خپل پیغمبر تعلیمات ذکر کړئ یهودو نے تپوسو کو خبر ته سوچ کوي چې موسی علیہ السلام په موس کې په سجده کې کم تسبیحات وې موسی علیہ السلام په موس کې په سجده کې کم تسبیحات وې یهودو سره جواب نو یهود پیل شو به عیسایانو ته وې چې عیسی علیہ السلام په موس کې په سجده کې کم تسبیحات وې هغه ته مغه یاد نو به مسلمان عالم ته وې مسلمان عالم وته وی تسبیحات و عبادات اگه خپریدا د نبی علیہ السلام عادات محفوظ دی چې پیغمبر علیہ السلام با پیدار سنگا اچو اور پیغمبر علیہ السلام با پیدار سنگا اگه کو فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر امید لاک اور بیتاب دل اے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد د پیغمبر علیہ السلام د تګ پوری اذا مشى تکفا تکفوا كانما ينحط من سبب شمائل ترمذی کی تاسو دوی نو یو نسبت د نبی علیہ السلام هغه پاتې نه دی بس وی خبره ختمه چې تعلیمات د کم پیغمبر پاتې دي هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سلورم سوال دا دی وی که یو پیغمبر لاړ شي او بیا د هغې نه پس بل پیغمبر راشي او اسې نه چې هغه موږ نه منو په موږ د کافر حکم وشي لکه پرس که یو عیسائی دی او هغه عیسی علیہ السلام منی او مخکینی پیغمبر نه منی موسی علیہ السلام یا یهودی دی هغه موسی علیہ السلام منی او عیسی علیہ السلام نه منی نو اسې نه چې یو پیغمبر وروسته راشي او موږ یې ونه منو او موږ کافر شو نو موږ ته به دا څه پته ولګي لہذا د خپل پیغمبر تعلیمات موږ ته ذکر کړئ چې هغه دا ویلي چې او زه عالمگیر پیغمبر ما نه رستو بل پیغمبر راتلون کشته دی نو موسی علیہ السلام ویلی دی نه عیسی علیہ السلام ویلی دی رسول اللہ مبارک فرمائی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم منگ تا بدا سپتو لگی کم پیغمبر ویلی دی چمان رسول بل پیغمبر نرا دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بس وی بل پیغمبر راتلون کی نشتا دا نبوت و رسالت سلسلہ اللہ پاک پا نبی علیہ السلام باندی تکمیل تا رسول دا بیا اگا صدر اجلاس سوال کئی چې دا ساسو د پیغمبر دا تعلیمات چې ټول راجم دي نو ساسو پیغمبر یو کتاب لیکل دی وته وینا زمون پیغمبر امیواله د نبی علیہ السلام د پاره صفت ته وی صحابه کتابونه لیکلي دي وینا صحابه هم نه دي لیکلي وی ولې د صحابه زندگی ټول په تبلیغ او په جهاد کې تیر شوی دا نو وی د پیغمبر دا تین شا مرتب کړی دی وی هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مرتب کړی دی آگا یہودیم پا جڑا شو عیسائیم پا جڑا شو وی کاش چی زمان پا یہودیت کے و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
یہودی مو عیسائی مو کاش زمون پا یہودیت و عیسائیت کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو اگر صدر اجلاس ہوتا ہوئی پا جڑا باندے کار نکی گی دا موسیٰ علیہ السلام دین عالمگیر رو اللہ پاک پاک امام ابو حنیفہ صاحب نے دے پیدا کرے دا عیسیٰ علیہ السلام دین عالمگیر رو اللہ پاک پاک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دے پیدا کرے اور دا نبی علیہ السلام دین عالمگیر دے یعنی حقیقت کے دا کتاب و طہارت نا دا باب المیراث پوری مرتب کولو نو اللہ جل جلالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا کو دا دے وجہ نا دا منگ سلور نسبت دی دا تکمیل دین چا اللہ پاک دین پا نبی اسلام مکمل کرے دی دا تمکین دین دا غدین چا قبول کرے محفوظ کرے دا دنیا گٹ گٹ تا رسول دا خپل وسلان دے دا سعادت صحابہ ہوتا او دا تدوین دین سعادت اللہ پاک سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا او بیا 200 وکال پا بری صغیر پاک و ہند دا دین روڑون کی دین قبلون کی دین خورون کی دا طول الحمدللہ احناف دی الآیات بعد الالف والمئتین 200 وکال جباک میں فتنین آلی نو دا تطہیر دین دا پارا اللہ پاک دا علماء حق علماء دیوبند انتخابو کا الحمدللہ دلی وجہ نظمات طلباء کرام و مرگرو شاہ حکیم محمد اختر سے رحمت اللہ علیہ بفینزہ خبر کولی علم سرا علم عمل اخلاص دا سنت طریقی مطابق اور پینزم نمبر دا اللہ پاک نا دا قبولیت سوال علم عمل اخلاص دا سنت طریقے مطابق اور بیا دا اللہ جل جلالہ نا دا قبولیت سوال زمانگ علوم سطحی دے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا علم 15 درجی دی طلبہ مرگری دا لگیات کے دا مقولہ لگیات کے الاستماع الانصات الحفظ العمل النشر الاستماع الانصات الحفظ العمل النشر اول غوگی خود دلی لیکن ماں بعد مرگور تو غوگ کے دے دوی دا غوگ نا خبر تیرے دا خدا حقیقت کے استماع دا دا علوم نبوت آداب دی فاستمع لما یوحا فاستمع لما یوحا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون او بیان صحابوں وگہ دے یتلو علیہم آیات او صحابوں تا تابعین اخدے تابعین تا تب تابعین اخدے ننوالے دا منگا مسلسلات الحمدللہ طول محفوظ دی زکا محفوظ دی چہ دا استماع شوی دا ورپسی انصات شوی دے ورپسی حفظ شوی دے الحمدللہ ورپسی عمل شوی دے او بیا 15 نمبر نشر شوی دے چہ چاسز دکڑی داغی اشاعت کردے دے اللہ پاک دے منگتا سٹولو نرادی شی دستادانو نتا سٹولو نا معافی غوانم زمانگا یو مخلص مرگرے دے او کلچے دارو دب دپار زی واغشتلی شو نو مولانا شکت علی سے دوی تبا خبر یادم وا زمانگا یو مرگری واغا وقت کی مالی 50,000 روپے را کڑوے ما دا دوی پلاس دل تکی داخلی کڑوے آغا مرگری تا سر دشمنی پی خشوے دا او دو کہ اللہ دا ہر چا پریشانے ختم کی او حالن چکم دا پلسطین او دا اسرائیل و کم معاہدہ شوے دا اللہ پاک اسلام و مسلمانانو تخیر کی اللہ منگتا سٹولو نرادی شی زمانگا محترم مولانا عبداللہ صاحب داؤں برکاتہم اور دا محترم مولانا شوکت علی سے داؤں برکاتہم چدا زمانگا عالمی مجلس تاپس ختم نبوت دی تحصیل مشران دی او زمان قارسید سے ستاسو استازم دی دلتا نو چنابنگر کے دا ختم نبوتی و مختصر کورس تے عبداللہ صاحب صرف یومنٹ کے داغی تاریخ ذکر کی علام جدہ خیر نصیب کا پا 8 فروری باندے با چنابنگر کے تقریباً 17-18 دن با یو مختصر کورسوی دا ختم نبوت والے سر میاش نتیری گی زمانگا پا دی ذلہ کی یو رشتہ پا غیر مسلموں کی ورکلیشے ہوا او مولی صاحب دی خبر شو دو مردو مرگری دوی یو لسنی میں بجی خبر شو یو انی میں بجد آغا جنیا رخصتی والحمدللہ آغا رشتہ شکر الحمدللہ پاتے شو متعدد علاقوں کی زمان دا ذلے پا قادیانانو کی رشتی شوی دی پا شیعگانو کی رشتی شوی دی زمان عزت مندو منگتا صبح وقت رو دا وقت دیر نازک دے انشاءاللہ دا دین بخورو پٹول دنیا کے دا دعوت و تبلیغی و بہترین سلسلہ اللہ پاک کن ترہ کرے دا او دا دین با محفوظ کو پٹول دنیا کے دا جہاد بھی سبیل اللہ پا برکت او دا دین بزدکو دا مدرسونا
او دا دین به ځان سره آدابو کې راولو څنګه دا خانقام د دارالادب او مدرسم ده په خانقاهونو کې او څنګه حاجي صاحب تفصیلي خبره وکړه په دې ملک کې دننه چې د اسلام خلاف کومې اهنسازۍ کېږي نو د هغې مقابله به موږ په ملکي سیاست کوو او د هغې دپاره الله پاک موږ له د اسلافو بهترین جماعت د جمعیت علماء اسلام په شکل کې الحمدلله نصیب کړی دی نو دغه مختصر کورس دی د هغې صرف 2 شرایط دي یو کم طلبو رابع پورې کتابونه ویلي یا کوم ملګرو BA کړي نو دا 17-18 دن دی له به که خیر څوک ملګري لاړ شي لږ ارادې وفرمایه الله هم خوشحاله ره بیا خیر دی قاري صاحب سره او مولوي صاحب سره رابطو کې هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین